چې الله دې لږ یادولو دا د منافق علامه ده، او چې ډېر دې یادولو مؤمن او چې د سره نه یادې د منافق نه لاندې درجه کې موږ او تاسو خلک پراته یو. موږ خلک مونځ کو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الحمدلله منډه کو روان شو. الله د منافقانو بارک وي چې لا یذکرون الله الا قلیلا، الله لږ یادې لږ. منافقان اقل خلق دي چې الله لږ یادې، موږ تاسو ډېر یادو کلک عمومي تور باندې موږ تاسو الله نه یادو ګوري چې حقیقت ته وړ کار دا و چې موږ تاسو د الله ډېر ذکر کول، الله هم ډېر یادول. قرآن کې عبادتونه ذکر کیږي، الله فرمایي مونځ کوئ، اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، زکات ورکوئ. او مثال په تور باندې ان المؤمنین والمؤمنات، مؤمنان سړي او زنانه دغه شان مسلمانان سړي او زنانه، او الحافظین والمتصدقین، حفاظت کوونکي مؤمنان سړي او زنانه، صدقه کوونکي او یقین کوونکي دسي. او بیا الله فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، الله د ایمان تذکره کوي، د مونځ تذکره کوي، د زکات تذکره کوي، د تصدیق تذکره کوي، د صدقې تذکره کوي. هغه سره کثیرا کثیرا لفظ نه وایي، او چې کله د ذکر لفظ راشي والذاکرین الله کثیرا، الله فرمایي هغه خلک چې ذکر کوي د الله خو کثیرا ډېرې کوي، نو اعد الله لهم مغفره، الله داسې خلک بخي. او یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے ایمان والو الله یاد کړئ. نو بس یاد به کو لږ به یاد کو، الله فرمایي نه ډېر یاد کړئ. چې الله دې لږ یادولو دا د منافق علامه ده، او چې ډېر دې یادولو مؤمن او چې د سره نه یادې د منافق نه لاندې درجه کې موږ او تاسو خلک پراته یو. موږ خلک مونځ کو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الحمدلله منډه کو روان شو.